اوس خو سپیډ هم محدود شوی اوس سپیډ 150 کیلو موټران کوي په فصل کې کوي ټول موټر نو د 100 فوټ څوک نشي تللی. درنو هېوادوالو د دې لاین موټر دوه ټایمه وځي سهار او ماښام. یا تر کندهاره پورې ځو. تر کندهاره پورې په څو ساعتو کې رسېږي؟ په 8 ساعته و نیم ساعته داسې. خاندار رات امروز گرشت دلارم رفتیم مپور والا. بله از اون طرف بسیار زیاد میان دیگه، از این طرف کم میرن، کاربار خود دارن. ډېره مننه. د حوادثو د مخنیوي لپاره د دې لاین پر موټر چلوونکو نوي قیودات وضع شوي که هر څوک له وضع شوي مزل یا سپیډ څخه تیز ولاړ شي جریمه کیږي. السلام علیکم. علیکم السلام. سلام مې سره وروره ښه بخیر. زیاته مننه. استاد محترم څنګه یې؟ ښه یم ته څنګه وروره؟ خیر اوسئ. موټر دې په خیر چالان کړ؟ موټر مې چالان کړ خیر. چیرې په خیر؟ کندهار ته خیر. څنګه دی موټر دې څنګه دی؟ وي آی پي موټر دی ښه دغه موټر دی سولهداره موټر دی ښه سهولت لري ښه چوکۍ ښه منظمه صفا موټر دی. ځینې کسان ورته وایي جیټ داره، ځینې کسان ورته وایي د ځمکې کمر. تا کوم نوم ورکړی؟ ما دغه ورکړی دی بمبار ورکړی. بمبار؟ هو. یو وایه ما موټر ته بمبار ورکړی. ما موټر ته بمبار ورکړی. بمبار نوم. ښه ډېر ښه. په څومره وخت کې رسېږې؟ تر هراته پورې ځې؟ یا تر کندهاره پورې ځو. تر کندهاره پورې په څو ساعتو کې رسېږې؟ په 8 ساعته و نیم ساعته داسې. راحت راحت مسافر وي. مسافر په کوم موټرو کې راحت وي؟ مسافر په وای پي موټرانو کې راحت وي. ښه ډېر ښه. وي آی پي له نورو موټرو څخه کوم فرق لري؟ که خلاص فرق یې راته وښایې. سهولت لري، خلک پکې پرېوتی سي، ښه ازاد دي، ښه ازاد چوکۍ دي، ښه صفا دي، دوړې موړې نه لري. نو سیستم یې څه ډول دی؟ نو سیستم یې داسې ښایسته سیستم یې دی ګرده شانې فعاله دي. نومونه یې اخیستی شئ؟ د چیش نومان د ټولو نومونه راته واغله کوم ښه شان دي کې؟ ښه شان خو هم دا چې کمره لري دغه لري لوزنان لري دا شان لري نور داسې. ډېره مننه. مننه ستاسو هم مننه ورور خوشحاله اوسئ.
درنو کتونکو په وی آی پي موټرو کې راحته خوب هم کېدلی شي. هغه څوک چې په سفر باندې له کابل څخه تر هرات، نیمروز، کندهار پورې ځي کولی شي پکې راحته او په ډاډه زړه باندې سفر وکړي. دلته د خوب د چوکۍ دپاره راحت دلته کولی شي لاندې پښې کېږدي او آرامه پکې څه ناڅه خوب وکړي او راحته سفر ولري. السلام علیکم. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ بخیر. ډیره زیاته مننه. نوم دې راته واخله. قاسم هستم. قاسمی جان چند سال میشه که دریوری میکنی؟ تقریبا 10 سال میشه که دریوری میکنم. موترهای ساده وی آی پی کدام رو میچلانی؟ فعلا همین 580 است، ساده است. چه ډول دی لارې څه ډول دی؟ لاره په اړه راته وایه، نوي جزئیات څه دي؟ راه چطور است؟ راه فعلا خوبش است. در همین راه ها را مقصد معمارا خوب جور کرده است فعلا. تاسو دپاره په سپیډ باندې ځانګړي قیودات وضع کړي دي؟ بر ما قیودات مانده چون تقاضای نمی دولت است که باید تیز رفتاری نکنیم، باید از حد بالا نریم. ما بر فعلا نمی راه که میریم دمی سرعت دمی 100 120 چیزا که چون مسافرها راضی باشیم. اگر شما نرین زیاد برین باز جریمه میشه؟ خب دیگه هم مسافرها در خطر است، هم چیز از جریمه خودم داره، جریمه خامخا میکنه دیگه. بعض حادثه و چیزا رخ بده باز کیلومتر قید میشه، روی کیلومتر با جریمهش میکنه. حادثه کمی شوی دی نسو پر راته وایه. چه رقم؟ حادثه در راه که تکر میشه چیزا کم شده زیاد شده؟ تا فعلا خب قدر حادثه نیست. کل حادثه که میشه باز از دست خود سرعت بالا که میره باز حادثه. بعضی ها میگن راه تنگ است، سرک تنگ است، خرد است. یک طرف از این خاطر حادثه میشه. والا تا جای سرکا خب بعض جایش تنگ است، نشیبو چیزا دارن، بعض جایش که نیمه کار است، این خاطر دلیل از این نیست دیگه. سرک دیگه بعض جایش کم تخته داره. مسافر څه ډول دي؟ کوم خانه مسافر ډیر زیاده خانه ډیر مسافر دی او کلای خانه ډیر راځي؟ برای فعلا از این طرف و از این طرف مسافر ضعیف هستن، مسافر کم میرن چون روزای ایران و طرف خراب هستن. خاطر این از اینی هم مسافر از این طرف کمتون می، از این طرف مسافر نمیره. برای فعلا دیگه همشهری هم همینجا کاروبار کنن. یعنی ایران که دومره خلک نیست خپل هیواد کاروبار کنن؟ بله از اون طرف بسیار زیاد میرن دیگه، از این طرف کم میرن، کاروبار خود دارن، هیواد خود. دیگه مننه. ایراد کنه برای وی آی پی خب مثل که در طیاره زمینی که میری برای وی آی پی میری، چون وساعتش خیلی کنان است، بالش داره، کل چیزش مجهز است، مثل خانه وریسته دیگه برای دیت بگویم. اینالی اینی که از نسبت به وی آی پی باز تنگتر است. تاسو د موټرو په ښیښو باندې اشارونه لګولي دي، زمینی تیاره، د مځکې ښامار او دا هم ولې لګولي دي؟ خب دیگه برای دکوریشن هر موتروان خوش داره موترش خوبش معلوم شود چه شود دکورا رو میزنه، چون این واقعیت هم هست که این موترهای 580 همراه وی آی پی جت زمینی نیستن. کار بر خراب شد. ډیره زیاته مننه. استاد محترم، د وزارت ترانسپورت لخوا تاسو باندې نوي قیودات وضع شوي د سپیډ په اړه باندې، په دې اړه هیوادوالو ته واضح وغږیږئ چې څه یې درته ویل دي او کوم رقم قیودات دي؟ هغه ترانسپورت خاص موږ دغه سوي دي، موټران مو ګرده کوي دي، در سل بالا موټران په سل باندې کوي دي په کمپیوټر کې. نو ټول موټران کوي در سل بالا موږ حق نه لرو چې اوس هر
مسافر بری موټر چې په سل بالا ولاړ شي. یعنې ځینې موټرو کې ځینې موټر چلوونکي ته د پښې لاندې میخونه ایښي دي تر څو د هغې لاندې ریس ټیټ نه شي. تاسو خو کمپیوټر باندې سیسټم یا دغه نه دا ټوله کمپیوټري دغه دی ټوله په کمپیوټر باندې ثبت شوي دی چا څوک کار نشي په درلودلی په دې باندې. یعنې دوی د هغې ځای نه څاري تاسو چې پر ځای کې وئ او د دغه د دغه ځای څخه تر هغه ځای درې راته پورې تقریبا زموږ د لارې مزل د هغه ځای په 14-15 ساعته کې موږ رسېږو. مخکې په څومره وخت کې رسېدلی؟ مخکې خو د دغه لارې سره خراب وي. اوس تر پخوا لارې هم ډېرې مزلونه هم تیز وو مزلونه هم تیز وه او اوس لارې هم په 2 ساعتونو کې رسېدلی. تقریبا مخکې په هغه سپیډ چابک و هغه په 18 ساعته کې داسې رسېدلو لارې خرابې وي. اوس لارې بیا دغونه ډېرې سمې شوي دي لږ خرابې دي خو په 14 یو سل به ناوخته ورسېږي خو دغه حادثې نه د خدای وساتي او د حادثې هم ډېرې کمې شوي دي ډېر دغه مو سره برابر. مخکې به پړه او ملامتیا په تاسو باندې دغه وه چې تیز ځای او د دې له امله حادثې رامنځته کېږي. اوس خو هغه ملامتیا او هغه پړی تاسو بېګونه کوزه شوې ده څومره کمې شوي دي حادثې؟ اوس ډېرې کمې شوي دي. څومره وي تقریبا داسې معنا اوس میاشتې که ووایي راته اوس په 100% کې اوس حادثې ډېرې دغه شوي دي. اوس که 40% نه دي 70% کمې شوي دي 70% فرق کړی دی. لیکن خبره داسې ده چې اوس د لارې موږ مشکلات دغه څه ډېر لرو د موټرسایکلانو څه ډېر مشکل دغه ډېر لرو پر د لارې باندې ډېر موږ ته تکلیف راکوي او د ټکټرانو څه په عذاب یو د غټو موټرانو څه شاته څراغونه یې نشته ترافیکي دغه باید موږ د ترافیک څخه دغه حادثې د هغې له امله رامنځته کوي چې دوی تاسو نه وینئ ګروپونه یې نه وي یا څراغونه یې نه وي شاته بریک پټۍ نه لري یو ترافیکي لوحه نه لري او دغه څه موږ ډېر مشکلات شو. د لارو په اړه راته ووایئ تاسو خو په 6 ورځو کې یو ځل شاته هرات پورې لاړ شئ بېرته راشئ په کوم ځایونو کې لارې جوړې دي په کومو ځایونو کې لارې خرابې دي؟ د هرات لار چې د لښکرګاه د رئیس در ښاره پورې ډېره خرابه ده 3 ګزۍ نه لري چې دا موږ حادثې چې ګرده کېږي د ګرشه څخه د هلمند د ساحې څخه د کندهار پورې په دغه ساعت کې په دغه کې ډېرې حادثې کېږي. هلته 3 ګزۍ نشته یو نری سړک دی ټوله موټرسایکل ټکټر موټر ټوله پر دا یوه سړک باندې روان دي. دا نه د شپې دا موټرسایکلان دي څراغونه نه لري ټکټران دي څراغونه نه لري نو په د خلکو مشکلات ډېر دي. دا او دې خواته د کلاته سره نیولې بیا د نورکه پورې دا مشکل ډېره خرابه ده دغه څه مشکل مو ډېر کسان وایي تاسو ډېر تیز لیزر لرئ لکه ته چې له موټرسایکلو څخه ګیلمن دوی له تاسو څخه ګیلمن دي نشته لیزران نشته دغه مخکې هغه وایي خو هغه د مشکلاتونه مو ډېر اوس ډېر موږ دغه ډېر په ځان کې تغییر راوستی دی. د امنیت په اړه څه وایي د لارو امنیت څخه بیخي لاره امنیت کې ما هېڅ داسې فکر کوو موږ لکه په یو ذریعه کور کې چې ګرځو په ټول افغانستان کې چې په یو سفر باندې ځم مثلا تر هرات یو 2 ځایونو پورې ټایپ ته ګوتې ورړم موسیقي هم چلندوم تاسو کوئ؟ موږ هم کوو چې کوم وخت مثال خوب راشي داسې مثال دي دغه
دقت یې بیا چا نه واسي دقت نه ځکه لارې اوږدې دي خطرناکې دي او ستړي کوونکي دي سره کوونکي دي لارې ډېر خراب دي سره سړی سي اعصاب کار نه کوي بیا داسې یو 20 دقیقې داسې یو ساعت ټیپ غږوي چې مثال اعصاب نورمال سي چوت بدل نه شي بلې خواته سي مثال ډېر مسلط لري دا موټر موسیقي وغږوئ شاته کوم مسافر چې دی هغه په زحمت کېږي هغه بیا حکومت مراجعه کوي چې مثلا د دې لاین موټر چلوونکي موسیقي غږوي په لوړ اواز باندې هغه بیا موږ شاته سپیکران دي هغه دلته نقول هغه موږ بندوو خاصه خپل مخ خاطر مو شرکو مخ سپیکران دي خپل تاسو شخصانه وایي شخصانه مور بول سره بخیر نه اوري وخت بخیر مزاحمت نه کوي که څوک وي مثال که څوک وي شي وخت مزاحمت نه کوي سواریانو مخکې خو داسې و چې په موټر کې به یو غږ و غږ به ول مثال هغه وخت دغه ول مثال ټول فکر کې موټر کې خلک په داس مثال سره مثال مریضان وو سپینګری و په ځابېدو اوس مثال موږ هغه کوم نه کوو مثال خپل طبيعت باندې ورو مثال خپل مخ ته شاته سپیکران باندې ورجان شات مزاحمت نه کوو بس موټوان پوسټ کوي نه پوسټ کاری پوسټ دا اسکا یعنی خپل شخصي مقصد کې کوم لاس سپیکر دی هغه کې تاسو هغه کې ورو درنو هیوادوالو د مسؤلو کسانو خبرې او نظرونه مو واورېدل د حادثو په برخه کې یو بل دلیل دا هم کېدلی شي چې له کابل تر کندهار پورې دغه سړک یو لاین دی او تنګ دی ځکه حادثې ډېرې رامنځته کېږي له کابل تر غزني پورې د دوهم لاین سړک چارې هم پیل شوي دي چې له بشپړېدلو وروسته به یې تمه شته ده چې دغه ستونزې او مشکلات حل شي تر بیا او بلې خپرونې مو په پاک او عظیم رب سپارم ښه وختونه د الله په امان